تازه د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د شعبان په میاشت کې زیات روزي نیولې. یعنی نبی اسلام په شعبان میاشت کې د روزي نه مخکې د میاشت کې به روزي زیات نیولې په نسبت سره نورو میاشتو ته. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړي. محترم مسلمانانو نور بیا مې حدیث یې له بیان کړه چې مخکې مې بیان کړی و. غواړم چې درېمه وجه د دې خبرې بیان کو چې نبی علیه السلام با په شعبان کې زیات روزي ولې نیولې. نو دوه وجې بیان کړي. یو وجه علماو دا لیکلې ده چې د روزي نه مخکې په شعبان کې زیات روزي نیول دا د رمضان د نزدېکت د نږدېوالي د راتلو د هغې خاص انوارات او برکات سره د مناسبت د پیدا کېدلو شوق او دارنګې د هغې دپاره ترغیب د دې چې روژه را روانه ده په دې میاشت کې روژې ډېرې نیولې چې هغې سره قسمه مناسبت راشي او د روژې برکات نورم زیات شي. او د دغو روژې نه مخکې په شعبان کې روژې نیول د مثال د نفلو دی. سړی جومات ته ځي نو هلته جمع ته وختي سړی نفل کې د فرضو نه مخکې. نو دا قرنګې په شعبان کې روژې نیول دا د رمضان نه مخکې روژې نیول دي نفلي چې دا یو قسمه د هغې سره مناسبت پیدا شي او خاص د هغې انوارات او برکات نورم زیات شي د روژې. نو په شوق پیدا کېدلو دپاره روژې سره چې روژې سره نورم شوق پیدا شي. د دې وجې نه په شعبان کې به نبي علیه السلام روژې زیاتې نیولې. د دې وجه موږ او تاسو له په کار دی چې سړي او زنانه موږ او تاسو په دې میاشت کې زیاتې روژې ونیسو او چې روژه را روانه ده د هغې دپاره نور موږ او تاسو ځان تیار کړو او شوق او مینه نورم زیاته شي چې رمضان را روان دی ثوابونو میاشت ده. نو په دې میاشت کې روزي زیاتې ونیسو چې یو قسمه شوق هم پیدا شي د رمضان د روژو سره. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.